سلام، وخت مو په خیر. د عطارد سیاره د شمسي نظام تر ټولو وړه او لمر ته نږدې سیاره ده چې په انګلیسي ژبه کې ورته میرکوري ویل کیږي. د عطارد او زحل ترمنځ فاصله 1366 کیلومتره واټن شتون لري. راځئ وګورو د عطارد سیاره په شمسي نظام کې په کوم ډول قرار لري او په کوم ډول لمر ته نږدې سیاره د شمسي نظام ده. په لومړیو کې باید ووایم عطارد یا تیر د پخوا راهیسې پیژندل شوې سیاره ده. اشوریان د میلاد څخه مخکې یعنې 3400 کاله پخوا عطارد سیاره یې کشف کړې وه. هغوی نه پوهېده چې دا یوه سیاره ده، مګر دومره پوهېده چې دغه سیاره د لمر یوه سپوږمۍ ده کوم چې د لمر په شاوخوا لیدل کیږي. اما ورځ په ورځ دغه سیاره په مکمل ډول وپیژندل شوه، بالخصوص هغه وخت چې نړۍ د پرمختګ لور ته قدم واخیست. باید په لومړیو کې یادونه وکړم چې تیر یا عطارد سیاره تر ټولو وړه سیاره د شمسي نظام ده. د دې سیارې پراخوالی د امریکا متحده ایالاتو په اندازه دی چې 4880 کیلومتره، په داسې حال کې چې د ځمکې پراخوالی 12942 کیلومتره کیږي. عطارد هم د ځمکې په شان د لاوا تشکیل شوی چې 3 برخې لري: هسته، منځنۍ برخه او پورته برخه. لکه څنګه چې ځمکه د لاوا تشکیل شوی، عطارد هم د همدغه موادو تشکیل شوی. یو څه چې عطارد نه لري هغه د ځمکې په شان برخې نه ده. نو په همدې اساس په ځمکه کې ځینې وختونه زلزله رامنځته کیږي. اما عطارد بیا د ځمکې سره په دې برخه کې فرق لري. د ځمکې هسته 55% لاوا تشکیل کړي، په داسې حال کې چې د عطارد سیارې هسته 85% د لاوا تشکیل شوی. یوه لویه هسته چې نری پوستکی په سطح لري. ساینسپوهانو څېړنه کړې ده چې دغه هستې عمر 4.5 میلیونه کاله مخکې په وړوکي شکل قرار درلوده. ورځ په ورځ د وړه کېدو په حال کې وه او په اول ځل 7 کیلومتره جمپونه یې درلوده. د دې سیارې ټولو خواو ته پراخوالی 7 کیلومتره دی. دغه سیاره د لوی عمر راهیسې په اور کې په خپل مدار څرخیږي. 58,000 کیلومتره د لمر سره فاصله لري. اما لمر په سلګونه ځلې د عطارد سیارې لوی دی چې د دې له وجې دغه سیاره په یوه لوی جهنم ګرځېدلی. د لمر لور ته نږدې کېدل د دې سیارې په سطحه لوی جمپونه واړه کړي. نو داسې نشو ویلی چې دلته اتموسفیر طبقه شتون لري، بلکې دلته اګزوسفیر طبقه شتون لري. ځمکه هم اګزوسفیر لري خو په لوړه کچه نه، خو عطارد د دې له وجې زیات د تاثیر لاندې ده. اګزوسفیر د عطارد د اکسیجن، سودیم، هایدروجن، هیلیم او پوتاشیم تشکیل شوی. ټول غازونه د اګزوسفیر په طبقه کې په لوړه کچه شتون لري. د عطارد سیاره په ډیر آرام سره د لمر په شاوخوا په خپل مدار څرخیږي. دغه سیاره یو ځل د لمر په شاوخوا وګرځي نو د ځمکې 950 ورځې کیږي. نو په همدې اساس ځمکه 4 ساعته په خپل محور د حرکت په حال کې ده. د عطارد د سیارې په انتقالي حرکت سره د لمر په شاوخوا یو ځل څرخېدو اندازه 88 ورځې کیږي چې همدا 88 ورځې د عطارد د سیارې د یو کال سره برابر دی. دغه سیاره د لمر ته نږدې فاصله او په سطحه یې واړه داغونه دې لامل شوي چې عجبه هوا له ځانه سره لري. هر اړخ چې لمر طرف ته نږدې وي 420 سانتیګریډ د تودوخې درجه لري. اما بیا د شپې له مخې -109 سانتیګریډ درجه لري چې په دغه سیاره کې هیڅ جمپونه نه لیدل کیږي. دغسې د دې لامل شوي چې دغه سیاره په سطحه هیڅ تودوخه نه جذبیږي. د ځمکې په شان د تودوخې د جذب قدرت نه لري. که چیرې یو کس په دغه سیاره کې ژوند کوي نو د ورځې لخوا به د لمر لوري کباب او د شپې لخوا به د کنګل په شان وي. یعنی هیڅ ژوندی موجود نشي کولی چې په دغه سیاره کې ژوند وکړي. دغه سیاره په وړوکي جسم هیڅ اختیار نه لري چې په ټول جذب سره د لمر په لاس کې ده.
جذب قوه په دغه سیاره باندې ډیر تاثیر لري، نو په همدې دلیل د بیضوي په شکل د لمر په شاوخوا څرخیږي. کله چې د لمر لور ته نږدې شي حرکت یې چټک شي. دغه سیاره بې د کومې ارادې په خپل محور حرکت اندازه 161,000 کیلومتره په ساعت کې سرعت لري، نو په همدې دلیل د لمر په شاوخوا 88 ورځې مکمل دوران وخی چې دا د عطارد د سیارې د یو کال سره برابر ده. البته د ځمکې سرعت هم د لمر په شاوخوا کم نه دی. ځمکه 107,000 کیلومتره په سرعت سره په خپل محور څرخیږي، نو په همدې اساس د عطارد په پرتله د څرخیدو محور پراخه دی. 365 ورځې په خپل محور یو ځل څرخیدو سره وهي. دغه توره نقطه چې تاسې وینئ د عطارد سیاره ده چې د لمر په شاوخوا څرخ وهي. د دې سیارې لیدل ډیر مشکل کار دی په تیره هغه وخت چې د لمر وړانګو کې کله پټه وي. ناسا فضایي اداره 2 څیړونکي آلې د عطارد لور ته ولېږلې، مارینا 10 او دوهمه مسنجر. 90% معلومات چې ترلاسه شوي دغه 2 څیړونکو آلو په مرسته ترلاسه شوي. مارینا څیړونکې آله په 1993 میلادي کال د عطارد سیارې لور ته ولېږل شوه. په لومړي سر کې د زهره سیارې لیدنه وکړه او بیا د عطارد لور ته یې حرکت وکړ. دغه څیړونکې آله 1 کال او 4 میاشتې په فضا کې تېرې کړې او بیا یو ناڅاپي ورکه شوه. فضایي سیستم دا معلومه کړه چې دغه څیړونکې آله د عطارد سیارې په محور یو ځل څرخېدلې. مسنجر څیړونکې آله په 2004 میلادي کال عطارد لور ته ولېږل شوه او 7 کاله وروسته د عطارد سیارې لور ته ورسېده. 4 کاله یې عطارد سیاره وڅېړله او وروسته د 4 کالو د ځمکې لور ته یې حرکت وکړ او هغه څه چې د عطارد په برخه کې ترسره کړي وو ځمکې لور ته له ځانه سره راوړل. پای